دا نړۍ هم لکه د نورو سیارو په لمر څرخیږي. بې له لمر به دا نړۍ کې ژوند کول ممکن نه و، ځکه لمر موږ ته رڼا او تودوخه راوړي. خو دغه رڼا بیا یو ډول د نړۍ په ټولو برخو کې نه پرېوځي او همیشه د نړۍ یوه برخه په تاریکیو کې وي، د دې لپاره چې بله برخه یې رڼا شي. دا چې ځمکه په خپل محور په 4 ساعتونو کې پوره دور خوري، نو شپه او ورځ جوړیږي. په رڼا برخه کې لمر خپله ګرمي تر شا پرېږدي تر څو ژوندي موجودات هلته ژوندي او ګرم پاتې شي. خو په تیاره برخه کې بیا دا کړنه نه ترسره کېږي چې ډېر ژوندي موجودات له مرګ سره مخ کېږي. دا چې ځمکه لمر ته په کلني دور کې 23 درجې کږه ده، نو په دې وجه په ډېرو هیوادونو کې د ورځو اوږدوالی او د شپو لنډوالی، او یا هم برعکس د شپو اوږدوالی او د ورځو لنډوالی پیدا کېږي. په داسې حالاتو کې بیا د نړۍ په دغو برخو کې څو داسې شپې هم راځي چې 4 ساعته شپه او یا په بله برخه 4 ساعته ورځ پکې وي، چې دا یوازې څو ورځې دي. دلته کتنه کوو په جولای او جنوري کې د لمر او ورځو تغیر ده چې څومره غټ توپیر پکې لیدل کېږي. کله چې په اروپا او اسیا کې ژمی وي، برعکس بیا په استرالیا او نیوزیلینډ کې اوړی وي. یا په بله اصطلاح دلته چې کله ورځې لنډې او یخې وي، نو هلته بیا ورځې اوږدې او ګرمې وي.